د افغان په ننګ مې وتړله توره د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو درنو د ادب کلتور فرهنګ بخښانو درنو ګډونوالو خویندو ورونو مشرانو او کشرانو السلام علیکم. غواړم د مشاعرې د لا درنښت برکت او فضیلت دپاره د ګران او سترګو تور وړوکي عابد جان صافي ته بلنه ورکړم چې په خپل ښکلي او معصومانه غږ د قرآن عظیم الشان څو آیاتونه ولولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا الله الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. د پروګرام په دې برخه کې لومړی ویناوال ښاغلی سید رحیم یوسفي ته بلنه ورکوو چې په خپله لنډه وینا او د ټولنې د هلو ځلو لنډ رپورټ تاسو ته واوروي. ښاغلی سید رحیم یوسفي. درنو او د قدر وړ لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو او د شعر او ادب او فرهنګ مینوالو او ټولو راغلو میلمنو، تاسو ته یو ځل بیا د زړه د تله په مننې د کونړ سیند دودیزه مشاعره کې د ګډون له امله ښه راغلاست او هرکلی وایم. درنو دوستانو، د داسې غونډو او مشاعرو جوړېدنه زموږ د ګران هیواد افغانستان په وروسته پاتې ټولنه کې هغه چې د وګړو ډیری سلنه یې د پوهې او سواد د نعمت څخه بې برخې دي اړین بلل کیږي. دې هدف ته د رسېدو لپاره باید ولسونه د علم او پوهې په ګاڼه سمبال او د شعور کچه لوړه شي. همدا شعر او د مشاعرو زنجیر د هیوادني درد، احساس، عاطفي، ولس ویښونې، ولس ساتنې، ولس ژغورنې او د انسان روزنې لپاره یو منظوم او آزاد پیغام بلل کیږي او ضمیرونه په غلبلو راولي. د بده مرغه زموږ هیواد چې شاوخوا 4 لسیزې د جنګ په اور سوځي، ډیری ځوانان د پوهې، سواد او زده کړې نه بې برخې او ان تر دې چې ځان وژنې ته هڅول کیږي. په ځانګړې توګه پښتون میشته سیمې د دې جګړې د اور سخت ځپلي او متاثره کړي دي چې هره ورځ د لسګونو مظلومو او بېګناه انسانانو وژل کېدو شاهدان یو. په پای کې ستاسو درنو ګډونوالو ته ډاډ درکوم چې د کونړ ځوانانو کلتوري ټولنه به د هیواد په دننه او بهر کې د خپلو هیوادوالو په چوپړ کې وي او د خپل وس، توان او امکاناتو تر بریده به د لا نورو ډیرو کړنو او لاسته راوړنو په هیله په خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. ستاسو د حوصلې نه ډیره مننه. کور مدان. د مشاعرې د لا ښکلا او سمبالتیا دپاره د کونړ د ځوانانو د کلتوري ټولنې د کار د ډلې غړي ښاغلي عزیز سرشار ته بلنه ورکوو چې رئیس شي او د مشاعرې چارې پر مخ بوځي. ستاسې د توجه نه یې واړه مننه. کور مو ودان. د مشاعرې پیل زموږ د کونړ د سردرو د درون پیاوړي او نومیالي شاعر یار صاحب
په شعر سره کوو. ښاغلی محمد جان یار. دا ستا مستې څپې او دا زموږ ناکامې هیلې، دا ستا مستې څپې او دا زموږ ناکامې هیلې، په دې تیارو به کله رڼاګانې راولې او د ډېرې مودې تږې جل وهلې درته ناست یو، په وچو شونډو کله خنداګانې راولې. نو غزل داسې پیل کېږي: غدۍ بیا لګېدلې د ټول ښار دا ځلې وړي، غدۍ بیا لګېدلې د ټول ښار دا ځلې وړي، خوږې مور د وطن د غاړې هار دا ځلې وړي. څو غله راوختې خیر کړې خطره د سرومال ده، څو غله راوختې خیر کړې خطره د سرومال ده، د غلا تړلې پیټې په قرار دا ځلې وړي. وطنه شتمنۍ دې ټولې خپلو بچو لوټ کړې، وطنه شتمنۍ دې ټولو خپلو بچو لوټ کړې، که پاتې له د غلو یو نیم اثار دا ځلې وړي. او نیولې ټولې لارې په ډالرو ماړه نه شول، نیولې غلو دې لارې په ډالرو ماړه نه شول، ځنګلونه معدنونه وار په وار دا ځلې وړي. سیندونو ته پرتې هم اتکړۍ د دوی د لاسه، سیندونو ته پرتې دي اتکړۍ د دوی د لاسه، په ګوتو کې ساګانې دا خونکار دا ځلې وړي. پردو خپلو له لاسه مو هر څه په سین لا وشول، پردو خپلو له لاسه مو هر څه په سین لا وشول، بدن کې پاتې وینه بل خونخوار دا ځلې وړي. د سرو سپینو او تورو مې د دین مرۍ کړه وچه، د سرو سپینو او تورو مې د دین مرۍ کړه وچه، افغان ملي وقار ظالم کفار دا ځلې وړي. ویرونو او مرګونو پښتانه سره یو نه کړل، ویرونو او مرګونو پښتانه سره یو نه کړل، میرویس او خوشحال خان بابا دستار دا ځلې وړي. بدرنګه زمانه ده ټول اختیار دی د بدرنګو، بدرنګه زمانه ده ټول اختیار دی د بدرنګو، پښتون د روح حجرونه یک هزار دا ځلې وړي. یا خواره بد نصیبه په ناخوالو اوړېدلی، یا خواره بد نصیبه په ناخوالو اوړېدلی، او دښمن درنه دا ژبه او ګړار دا ځلې وړي. رقیب در باندې ګوته په ماشه نښه نیولې، رقیب در باندې ګوته په ماشه نښه نیولې، او تاریخ ننګ و غیرت درنه غدار دا ځلې وړي. که یو نشي په سر به مو کږې میچنې وشي، که یو نشي په سر به مو کږې میچنې کېږي، او د پلار نیکه شملې به دا لوټمار دا ځلې وړي. دا سپي دی که خو قسم دی چې دا سپي دی خو قسم چې ځان ته خپله راتو کړي، دا سپي دی خو قسم چې ځان ته خپله راتو کړي، په داړو کې ګریوان دی تار په تار دا ځلې وړي. خفه نشه جانانه زما ډېره بېوسي ده، ویاړونه د بابا مې زوړ مکار دا ځلې وړي. او کاڼه غوږونه کله زما چغې اورېدی شي، تش هیلې اسویلې به ستاسو یار دا ځلې وړي. ډېره ډېره مننه.